پکتیا کې څه روان دي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. په ټولنیزو رسنیو کې لیدل کېږي چې د افغانستان څخه 1400 میله M4 سلاح د پکتیا پټان بندر له لارې پاکستان ته د قاچاق کېدو مخه نیول شوې ده. د افغانستان سلاح پاکستان ته قاچاق کېدل نه جبرانېدونکی ملي خیانت دی. د دومره سلاح د انتقالولو په راز کې د امارت مخور کسان هم شتون لري. دوی ملي خاینین دي، په هر قیمت وروسته د بخښلو وړ نه دي. د طالبانو څخه مو غوښتنه ده چې دوی افشا او په عام محضر کې د جزا د قانون د ملي خیانت په تور په اشدترینه جزا محکوم شي، ترڅو د نورو د لپاره د عبرت باعث وګرځي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. والسلام.